بسم الله الرحمن الرحیم. باب الولد قرة العين. دا څلوېښتم باب دی چې امام بخاري رحمه الله لګولی دی په خپل کتاب کې، او په دې کې دا خبره ذکر کوي چې بچی دا د سترګو یخوالی، بچی د سترګو یخوالی وي. باب الولد، باب د عبارت د بچی کې چې دا قرة العين د سترګو یخوالی دی. 55 نمبر حدیث دی چې په دې کې جبیر ابن نفیر فرمای جلسنا الى المقداد ابن الاسود يوما، مقداد ابن الاسود رضی الله عنه ترڅنګ کېناستو موږ، او فمر به رجل یو سړی تیر شو، تېرېده، او دا خبره وکړه: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی توبه خوشحالي ده. توبه یو خدا ده چې خوشحالي ته ویلی شي، د طیب نه غسلی شوی دی، خوشحالۍ ته ویلی شي. یا دا ده چې توبه دا یو ونه ده په جنت کې چې 100 کاله به د هغه سوري ته مزل کېدلی شي، هغه به نه ختمیږي، دومره لوی ونه ده. او په هغې کې ثیاب اهل الجنت، د جنت والاو جامې هم په هغې کې وي، تخرج من اکمامه، د هغه د څانګو نه هغه راوځي د جنت. او دا مسلې موږ یو وخت کې بیان کړې وي. او دا حدیث چې کوم دی حسن لغیره دی، شیخ البانی رحمه الله په صحیحه کې هم ذکر کړی دی، حسن لغیره کړی دی. مطلب زما دا دی چې دا یو ونه هم کېدلی شي، یعنی خوشحالي ده، دا معنی هم کېدلی شي، دا هم کېدلی شي چې هغه دغه د توبه ونې وي داسې سترګو دپاره. دا د مقداد ابن الاسود رضی الله عنه سترګې یادوي. ولې؟ وایي ځکه دې سترګو نبي صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. والله به فرمایي دا سړي وفرمایل: لوددنا، دا ارمان زه کوم او دا خوښوم، انا رأینا، چې موږ یقینا موږ هم لیدلی وې ما رأیت، تا چې څه لیدلی دي، وشهدنا، موږ لیدلی وې، او حاضر شوي موږ ما شهدت، هغه چې ته ورته حاضر شوی، یعنی تا چې په دې سترګو من نبي صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، د هغې سره ناسته پاسته کړې ده، دا ټول کارونه کاشکې چې ما هم داسې کړی وی. فاستغضب، سړی غضب په غار شو. دا صحابي چې و عبدالله د مقداد ابن اسود، او دا چې و غصه ش به ویل: ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه. وی څه شی حملوي او یو انسان دې ته جوړوي چې هغه تمنا د دې خبرې وکړي چې هغه شی ورته حاضر شي چې الله جل جلاله د ده نه پټکلی وي، دا یې ورته نه حاضر کړی. چې ان یتمنا، د ارمان وکړي، محضرا، د یو ځي، د یو محضر او د یو حالت، غیبه الله عنه، چې الله جل جلاله د هغه نه ده پټکلی وي، دا یې ورته نه وي حاضر کړی. مثال دا دی لکه تیره زمانه، زمونږ زمانه چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ته موږ سره نه وي، ته ولې د هغې ارمان کې؟ ولې؟ لا یدري لو شهده، د څه پته ده که چېرته دا په دغې نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي، کیف یکون فیه، د ده حالت به څنګه وي؟ ولی؟ والله قسم بالله، دا صحابي فرمایي: لقد حضر رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوام، د نبي صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ډېر قومونه وو، کبهم الله على مناخرهم في جهنم، الله جل جلاله په جهنم کې به خپله څټونه په مخونو باندې پړ مخ واړتول، یعنې ایمان یې پرې رانه وړه که نه. ولې؟ لم یجیبوه، د نبي صلی وسلم د خبرې اطاعت یې ونه کړو او خبره یې ونه منله، ولم یصدقوه، د هغې تصدیق یې ونه کړو، بلکې دروغجن یې وګڼه نبي صلی وسلم. اولا تحمدون الله، آیا تاسو د الله حمد نه ادا کوئ عز وجل، اذ اخرجکم لا تعرفون الا ربکم، چې تاسو رایستلی یاستئ مګر په داسې حالت کې یاستئ، لا تعرفون الا، یعنې په داسې وخت کې پیدا کړي یاستئ، لا تعرفون الا ربکم، چې تاسو صرف رب پېژنئ. نبی صلی الله علیه وسلم وس حاضر نه دی. فتصدقون بما جاء به نبیکم، تاسو تصدیق کوئ د هغه څه چې نبي صلی الله علیه وسلم په هغې باندې راتګ کړی دی. قد کفیتم البلاء بغیرکم، تاسو بچی ویسئ د هغه امتحان نه په نورو خلکو باندې، یعنی هغه امتحان چې په تاسو باندې الله کوو، ستاسو په ځای کې مقابل کې الله نور خلک قربانیان کړل، دغه امتحان الله په نورو خلکو وکړل، څه پاس شو او څه پکې ناکام شو، جهنم ته لاړل. نو که چېرته ته د هغه په زمانه کې وي او ته هم ناکام شوی، نو بیا به دې څه حال وی؟ والله
قسم فالله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على شد حال نبی صلی الله علیه وسلم یقینا ودا مبعوث شو او نبی شو په ډیر سخت حالت کې بعث علیها نبی قط چې ډیر داسې په زمانه کې دغه شو چې سخت حالاتو في فترة وجاهلية فد جاهلیت وقت فترات یعنی د جاهلیت هغه زمانه چې نبی نو بل په دغه وخت کې جهالت په دغه وخت کې شرکونه تیارې وي تورتمونه ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان دين لذل أن دينا دين شكم لذا أفضل لذا عبادة الأوثان هغه ته دا هغه به ویل چې دا پته ته نه وش دا دین د بوتانو د عبادت نه غوره ده کنه ده بلکې د بوتانو عبادت باغی غوره کوو فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل نبی صلی الله علیه وسلم را له فرقان سره فرق کون کی سره واضح کون کی سره چې پاغه سره واضح کو جدای کو حق او باطل دواړه جدا کړل وفرق به بين الولد وولده ام دغرنګي جدای ک په دې سره بچي او پلار والد او پلار بين الوالد وولده سکه جدا شو یو کافر شي یو مسلمان شي یو شي یو بچي او پلار په یو کور کې وو لاړ یو مسلمان شي یو کافر شي یو بل سره ودرل حتى ان كان الرجل لا يرى والده او ولده او اخاه كافرا تر دې پورې چې یو سړی به لید به خپل پلار او یا بچي او یا به ورور کافر به د کافر په سترګه به وتکتل مخکې به ورورو به د کافر په سترګه باندې وتکتل دا سخت خبره دا منظر دا مشهد سخت من اصل اقسی اورو یعنی په یو کور کې یو پلار در سره یو بچی در سره لسکاله شلکاله دیرشکاله اغفلارو دغه رنګي دغه زوی او دغه ورور په یو کور کې نبی صلی الله علیه وسلم چراله نو بس دغه یا پلار به اسلام را نوړ هغه به کافر شو به د کافر پر سترګه وتکتلی په جنگ کې کبراله د افلار بدی وه قتل کوو بدی زوی بدی دغه سیو ورور بدی دغه سیو دا ډیره سخت خبره ده نو د دې قصون الله جل جلاله دغه امتحان الله جل جلاله موږ او تاسو باندې نه دی کله وقد فتح الله قفل قلبه بالايمان الله جل جلاله کولو کو په دې سره اغه قفل او تالی د زړه د دې په ایمان سره ويعلم انه ان هلك دخل النار او پته به تلګیدل چې چیرته د مړ شو جهنم ته داخلي فلا تقر عينه او سترګې به په دې باندې نه یخیدلې وهو يعلم ان حبيبه في النار او د توفته وچی د حبيب چې کوم د کاغه زوی د کاغه فلار د کاغه ورور د دا به چیرته زی جهنم ته زی او حال دا چې بچي دا ټول دا د سترګو یخواله الله جل جلاله فرمایي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین عباد الرحمن هغه خلق دي چې دعاګانې کوي رب مونږ ته راوبخه او راکې مونږ ته زمونږ د بیبیانو او د بچونه قرة اعین د سترګو یخواله لغرض دا چې ګوره دونه امتحان الله جل جلاله په مونږ باندې کړو په دې کې څوک فاس شو څوک بکی نافاسه شو ناکام شو دا ارمان ولې تکې غرض امام بخاری د دې باب نه دا د چې بچي د سترګو یخواله ده دا یو رزق د چې الله جل جلاله ته درکړی دی نو چې رزق دی باید د دې منګه شکر وباسو الله جل جلاله ته دا نعمت عبس او بیکاره بیزه استعمال نکو دا نعمت دی لکه څنګه چې دا رزق الله ته درکې ډیر مال ته درکې دولت درکې ډوړې دل درکې نعمتونه در باندې زیات کی د ځای کول نه دی کول پکار دا منګ او تاسو سخت کاری ناشکری ښکاری که درساخان ډکوي په دې کې قسمه نعمتونه موجود شي او سړی را لې واغه په لته باندې وای دا ورته نو موږ به ته پسنګ سترګو ته ګورو یو ډیر ناشکر انسان او بیکار انسان چې لکه د الله نعمتونو ته داسې ناشکری کې د دازیم د قصستا پتا باندې د الله جل جلاله یو رزق در کړی دی یو احسان سره کړی دی ولې دې ناشکری کې ولې دا ته غلط استعمال ډیر خلک د زامنو په
قصه کې نه وي. دا ډېر د افسوس خبره ده. ډېر مسلمانان زموږ داسې شته دی چې د زامنو په قصه کې نه وي. بچي به روان وي په کومه کنده باندې ولیږي تپوس نشته. بچی به سهار وځي مازدیګر به راځي پته هلکه تپوس نشته چېرته یي. د شپې به نه یي او تپوس به نه کوي زما زوی چېرته دی. د چا سره ګرځي دا غم حس نشته. پکار چې ماشومان داسې آزاد کو. دا د الله رزق دی مونږ ته راکړی دی. راسره الله جل جلاله بیا سباله تپوس کوي حساب کوي. خپل بچي راونیسئ. چا سره ګرځي ملګری دی څوک دی ښه ملګري معلوم که د بچي دي هغه وګوره. ښه خلک یي صحیح د پلانکي سره ګرځه دونه وخت دپاره دونه وخت ورته تعین که. پلانکی چې کوم دی هغې سره به نه ګرځي. دغسې ورسره په عزم او په سختۍ دا خبرې ورسره وکړه. پیسې دي په اندازه باندې هغه ورکول پکار دي. همدغه رنګ ښه تربیت ورکړه. دین ته کښېنوه. په ځای دی چې موبایل یې ورته اخلي په ځای دی چې دا سکوټر یې ورته اخلي په ځای دی چې نور دا بېکاره سامانونه او دا شیان ورته اخلي. دین ته کښېنوه قرآن ته کښېنوه حدیثو ته کښېنوه چې سبا له ستا قدر وکړي. که قدر هم دې ونه کړي نو ستا دپاره خو به یو صدقه جوړه شي. او داسې نه چې زموږ د لاسه دا بچي د هلاکت په کنده کې ونه لیږي. او الله جل جلاله موږ د دې مسؤول ګرځولی شي. قیامت کې به د موږ نه د دې تپوس هم کېږي. نو باید چې موږ خپل بچي کنټرول کړو او د غلطو ملګرو د غلطو مجلسونو د دې بنډارونو د دې قصو نه دا ټول د کوم دغه رنګې د هغې موبایل ضرورت یې ورته صحیح ده. که ضرورت مطابق ساده ولوالو که ساده نه بل ته ضرورت وي هغه وخت په وخت باندې چک کول پکار دي. دا کول پکار دي. نو غرض مې دا ده چې دا د الله جل جلاله یو نعمت دی رزق دی. باید چې د دې احسان شکر سره دا کې په ښځې کې استعمال کړي. باب من دعا لصاحبه ان اکثر ماله وولده. دا یو څلوېښتم لمبر باب دی. امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب الادب المفرد کې لګولی دی. باب دی په باره من د هغه چا کې دعا چې هغه دعا وکړي لصاحبه د خپل صاحب ملګري دپاره ان د دې خبره اکثر چې زی چې د دې دپاره ماله او مال د وولده د هغه بچي. شپږ شپېتم لمبر صحیح حدیث په دې کتاب کې هغه د انس رضی الله عنه دی چې دا فرمایي دخلت علی النبي صلی الله علیه وسلم یوما. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ورځ د نبي صلی الله علیه وسلم ترانه وتلم. انس رضی الله عنه دا د نبي صلی الله علیه وسلم خادم و. لس کاله دغه خدمت کړی دی. وما هو الا انا مگر صرف زوما و امي زما مور و امي حرام او امي حرام و چې زما ترور. اذ دخل علينا داخل شپ من دي نبي صلی الله علیه وسلم فقال لنا من تی ویلا الا اصلي بكم زتاز پر منکم ور منز خرڅو کوي فرض نه وي وذاك في غير وقت الصلاه منز وقت نو يعني نفلي منز تاسو لپاره وکم دې برکت دپاره. فقال رجل من القوم يسري قوم نويلا فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. نو انس ته نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې مونږ تاسو نه کوم ویل چې ولې وکړه. نو زه ښي طرف ته ودرولم او دا دوه زنانه وي دی وروسته ودرولې زما مور وه همدغه رنګې دغه و دا زما ترور دا شاته ودرېدل. نو بیا د هغې نه بعد دعاګانې وکړې زمونږ دپاره. ثم دعا لنا مونږ چې وکړو ثم صلی بنا مونږ ته مونځ وکړو ثم دعا لنا بیا دعا وکړه اهل البیت د اهل بیت دپاره یعنې زمونږ د کور دپاره بكل خیر من خیر الدنیا والآخره د ټولو خیرونو دنیا او د آخرت د خیرونو چې الله پاک دې ته د دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي. فقالت امي مور مې ویله یا رسول الله ای د الله پیغمبره خویدمک ادعو الله له. دا ستا خادم ګوټی چې کوم دی خپل زوی ودخی انس دې دپاره دعا وکړه. فدعا لي بكل خیر. انس فرمایي چې رضی الله عنه زما دپاره په ټول خیرونو باندې دعاګانې وکړي. كان في آخر دعائه ان قال وی په آخري دعا د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا و زما دپاره چې کول اللهم اکثر ماله یا الله زیات کې مال لدی انس وولده بچي وبارک له فيه وبارک له او برکت واچې د دپاره. نه دا دعاګانې نبی صلی الله علیه وسلم د دې دپاره وکړي. حدیث کې به فایده دا وي چې سړی د خپل ملګري دپاره مسلمان ورور دپاره د ډېر مال دعا کولی شي د بچو کولی شي د برکت کولی شي
دا به نه چې لکه د دنیا دعا راته مه کوه بس صرف د آخرت دعا وکړه نه د الله پیغمبر وکړه ښه دنیا حلاله دنیا دا ښه شی د انسان سره وي په دنیا کې په دې باندې به ډېر ښه کارونه وکړي مسلمانانو څه به ښېګړې وکړي خپل ځان به د حرامو نه بچ کړي په دې سره همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې د نوم تصغیر په عربی کې ورته وایي د شفقت د وجې نه ویل کېږي دا به سړی لکه داسې الفاظ په پښتو کې ویل کېږي نو په عربی کې دا تصغیر ویل کېږي همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې مشر امام دا به د خپل بعضې رعایت چې کوم دی او د خپل کشرانو خواله ځي د هغې زیارت به کوي او د هغې حال احواله تپوس به کوي نبي صلی څومره لوی شخصیت دی لیکن رالی د دی تپوس سره دی همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي جواز التحدث بنعم الله تعالی د الله نعمتونه چې په چا شیو نو اشاره ده چې په کار د هغې اظهار سړی وکړي الله در باندې نعمتونه کړي هغه استعمال کم ظاهرا او امې خلکو ته ویلی شي چې د الله جل جلاله په ما باندې دومره لوی مهرباني کړې دا نعمتونه را باندې کړي دا یې کړي دي چې په نور چا په ډېرو انسانانو باندې نه دي کړي حدیث کې به د انس رضی الله عنه غوروالي او فضیلت ته اشاره وي همدغه رنګې حدیث کې به فایده دا هم چې سړی امامتي کولی شي د یو سړي دپاره چې وروسته تیز زنانه ولاړې وي دا کولی شي لکه نبي صلی الله دغسې کار کړی دی او بله فایده به دا چې سړی یو وي کس یو وي نو به ښي طرف ته ودرې که دا نورې زنانه وي که نه وي مثال په طور 2 کسان منځ کوي نو یو چې جمع کوي دا کم د چا دپاره چې جمع کوي مقتدي دا به د امام ښي طرف ته ودرېږي لکه نبي صلی الله علیه وسلم داسې کړي دي